السلام علیکم د وحدت درنو کتونکو زه حضرت یوسف دا وخت د پیښور په مشهور قصه خانه بازار کې موجود یم. دلته کې د نورو خوراکي سیزونو ترڅنګ مختلف قسمه کجوري هم موجود دي، تاسو کتلی شئ. خو د دغه کجورو نرخونه دومره حده پورې ختلي دي چې غریب خلک یې د اخیستو توان هم نه لري. په دې هکله باندې دوکانداران څه وایي چې د دې د ګرانېدو څه وجه ده او د عام ولس څه وینا ده. راځئ چې د دوی نه پوښتنې وکړو. دا چکلیټي کجوره ده، دا مضافتي ده، دا مضافتي ده، دا دواړه چکلیټي ده، هغه ایرانۍ کجورې دي. دا 600 روپۍ کیلو ده، دا هم 600 ده، دا 200 ده، هغه 4.5 ده. دغه ریټونه دي. تېر کال دا په 300 روپۍ کیلو ده، تېر کال په 600 ده، دا په 300 600 ده، هغه په 200 اوس په 4.5 یو په 3 ګرانې شوي دي هر یو شی. مخکې به چې چا کیلو وړل هغه اوس نیم کیلو وړي، پاو وړي، او ګراني ډېره ده. داسې مطلب دا دی ته ډېر شیزونه داسې وګورې که نه نو ګران کي. مونږ له دا پکار چې اوس افغانستان نه ما خو تاسو ته وویل چې هلته کې 40% هغوی له حکومت ډسکاونټ ورکړی دی، مونږ ته چې دلته 40% اضافه پکې وشي. نو لحاظه دا پکار دي چې مونږ خلکو له هم دا پکار دي چې مطلب دا دی مونږ خپل هم داسې حکومت د طرف نه یو شی ارزان شي نو مونږ یې هم ارزان دي. سبا چې کوم دی حکومت د لاس عوام بس چې شاته نه څه راشي خواران خو هم لږ شل روپۍ ګټه کوي او هر څه د حکومت د طرفه وي. نو مخکې کال باندې چې کوم دی دا دی هر یو شی ښه په سهولت باندې به ویلې. په دې کال باندې وروره اوړه دي که هر یو شی دی که نه په جنګ بیا دی لیړونه ولاړ دي. دغه شانتې وروره دغه کجورې دغه دی تقریبا 2-2.5 روپۍ کیلو وي. اوس کمزورې کجورې چې کوم دی دغه دی 200 روپۍ کیلو شو. دا د 500 روپۍ کیلو په 450 روپۍ پرې وځي. دا 450 روپۍ کیلو ده، دا 500 روپۍ کیلو ده. تېر کال دا ښې ارزانې وه، دا 200 روپۍ وه، دا هم 200 وه، دا 1.5 روپۍ ریټ وو که نه. به د ګرانۍ د وجې خلک ډېرې کمې خریدارۍ نه کوي بیخي. بس زمونږ هم پکې ګزاره نه کېږي او خلک هم بس چې چا به دړۍ وړلې هغه اوس کیلو وړي، چا به کیلو وړه هغه پاو وړي، بس صرف د ګرانۍ د وجې. د وحدت درنو کتونکو تاسو د پیښور د خلکو او د دکاندارانو دغه خبرې واورېدلې دي. مختلف قسمه وجوهات وښودل په خپلو خبرو کې د ګرانۍ، خو په زیاترو دغه وینا ده چې حکومت ته پکار دی چې د روژې مبارکې په دې میاشت کې ولس ته د ریلیف ورکولو لپاره اقدامات وکړي. د کیمرمین محمد خالد سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.